څوک یې؟ مالک مکان یم کرایه راواړوه. ته به دا کور نشل میټ او سکور ستا په کرایه ورکړی ګره شپه مشکان اتڼ کې کوي. ښه اوس زه په تاله په 3000 روپۍ باندې زیبا ګل راوړم چې ډانس درته کوي. کرایه راواړه. لکه ته ډېره غټه نه ډنګه ته راکښته شه. نو غټه به ولې نه ډنګو؟ پر میزان شوق باندې 4 بنګلې لرو، فورنر ګاډۍ لرم، 40 کروړه نغد روپۍ لرم. ته ولکه یې ته پر شیش خاندې 40 کروړه دې ولکه یې دلې دي. 40 کروړه خو زما پلار قرضداره دی. ښځې دلته راسه د پخې لرې. سړی څنګه د یوه میاشتې د واده کېږي زموږ په کور کې خو به دې غت نه یې کړی. یا سړی کاستی ډېر ښه کور دی، خو ما سره به ته یو کول کوې، زما سره به په شریعت ژوند تېروې. ښځې ما د تا سره کول دی، زه به د تا سره پر شریعت ژوند تېروم. په شریعت کې دا ما ته وایي چې ته به خالي د مېړه په خدمت در باندې فرض دی، د خواښ او د خسر هغې نه دی، هغه زه نسم کوی، ته به ما ته جلا کوره جوړوي. وایي ښځې نو وایي زما د مور د پلار خدمت به څوک کوي؟ ولې تا چې د ما سره کول کړی و. دا صحیح ده ښځې، شریعت ما ته د 4 ودو اجازت را کړی دی، زه به بل واده وکړم، زما د مور د پلار خدمت به هغه کوي. یا بل واده به وکړم، تا ته به جلا کور در جوړ کړم. عثمان ول دې پریشانه ولاړ یې؟ یاره سبا مې دار ته ښځې په دې پریشانه یم. نو دا کم دی د پریشانۍ خبره ده. نو ول د پریشانۍ خبره نه ده، خو اول واره مې دی. زرداد زویه دا وژې پرېږده، ترابدو په پرېتو ځوان شولې، ورسه یې خواري او مزدوري وکړه، زه خو به مې ځای کوزده در کوم که بیا نه در کوم. ها بابا ما له واده وکړه. ای څه بې شرمه زمانه شوه، پخوا به هلکانو په خوله ودونه غوښتلو، اوس یې نجونې ودونه غواړي. سمه ده، یو سم هلک به درله پیدا کړم، تا ته به هم کوزده در وکړمه. سم مه م پرېږده، شین خر دي خوراله ویې کړه. ډاکټر صاحب دا زما کور والا ده، جوړه ته وګوره څه به شي وي. خوره څه دې کېږي؟ ډاکټر صاحب دا اخ مې درد دی. ښه و ډاکټر صاحب چشت خوړلي وو؟ ورځې مې خوړلې، ورځو اچار پاپړ دې ورسره وخوړو؟ و ډاکټر صاحب ماشاءالله ماشاءالله. دا د اچارو د شړومبو د پاپړو د داورو سره ډېر پام کوئ، دا مه خورئ ډېر. صحیح دی ډاکټر صاحب. زه اوس ګولۍ در لیکمه، دا به وخورې انشاءالله تعالی الله به دې ښه کړي. صحیح دی ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب یو خبره مې بله د کول د زیان رسوتل مال ډاکټر صاحب ته به وایم دا معده مې هم درد کوي. معده دې هم خوږېږي؟ و ډاکټر صاحب. سمه ده هغه ګولۍ در لیکم. ډاکټر صاحب ستا د خوا نه به د ملا مې هم درد کوي. ملا دې هم درد کوي؟ و ډاکټر صاحب. هغه به مې یو پته ګولۍ در ولیکم. ډاکټر صاحب د سر مې چکر راځي، طاقت ګولۍ مې ولیکه. ښه طاقت ګولۍ هم در ولیکم. و ډاکټر صاحب. نور دې کم ځایونه خوږېږي؟ ډاکټر صاحب پښې مې درد کوي، بس بدن مې حرکت نه کوي، مړې سترګې مې توره تیاره راځي. چې ډوډۍ پخې ملا به دې هم وچېږي؟ و ډاکټر صاحب. ته دی وکړه ځوانه، میډیکل له ورسه، و میډیکل والا ته وایي ستا په دکان کې څه ګولۍ دي، د ګور څه یوه پته ګولۍ راکړه، او څه شربتونه دي د ګورو شربتو څه یو شربت راکړه، په مړ چې دا ستا کور والا په جوړه شي.